تقریبا داسې ووایه چې 1.5 تر 180 کورونو ته به انشاءالله چې نن مونږ مخکې له روژه ماتي نه 3 بجو 2 بجو کې موږ غوښه ور ورسوو نو 180 کورنۍ ده انشاءالله د ده له غوښې مستفید سي چې 15 کسان د ده یو شوروا یو قورمه خوري نو په دې 180 کسانو کې یا 200 کسانو کې که الله تعالی د یو کس د زړه له اخلاصه دعا قبول کړي هغه خلکو ته چې موږ بنسټ سره مرسته کړې ده زموږ په توسط دې خلکو ته دغه شی رسوو نو بس دغه د هغوی دپاره او د موږ دپاره کافي ده نو الله مو عزتمن لره له خپل ولس سره له مظلومانو او یتیمانو سره په مرسته کې هېڅکله ناغېړي مه کوئ په وخت باندې مرستې ورته ورسوئ خپل کور کې خپل همسایګان چې هر څه مو واس وي یوه خرما مو واس وه یوه خرما ورته رسوئ نو الله مو عزتمن لره دغه سلسله به روانه وي انشاءالله الله مو جنتي که قدرمان شي دښمنان وي کافران منافقان یا ګاونډیان وي ته ټوټې ټوټې هم منافقان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله ته بدرت وطن افغانستان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله دا وطن مو په تعلیم او تربیه کړي رڼا جهالت او ترتمونه کړي زمونږه جدا دا وطن مو په تعلیم او تربیه کړي رڼا جهالت او ترتمونه کړي زمونږه جدا زمونږ دعا قبول هر زمان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله ته بدرت وطن افغانستان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړي الله کارخانې د هر څه جوړې مو وطن کې کړې اوسېدل د افغانانو خپل مسکن کې کړې کارخانې د هر څه جوړې مو وطن کې کړې اوسېدل د افغانانو خپل مسکن کې کړې د غریب وطن نور جوړ د مسلمان کړې الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړې الله موږ ستا د پاک حبیب په لار روان کړې الله ته